شم ډېر زیات موضوعات مو ویلو، نو اوس باید په دې شیانو باندې مهم دي، باید چې په دې باندې پوه شو، نو باید خپل ځان وازمویو چې تر اوسه پورې دا څه شیان مې چې ویلي دي که نه دي. اول دا چې په دې باندې باید پوه شو چې هب او سویچ کار څه دی که نه. بل آیا کولی شو چې سویچ باندې څو نیټورکه وصل کړو، یعنې په یو سویچ موږ کولی شو چې 2-3 نیټورکه یې مختلف دفترو کې هغه موږ سره وصل کړو که نه. که نه جواب باندې که پوهېږئ نه باید لږ تحقیق وکړي، انشاءالله جواب به درته پیدا شي. او چې تر څو خپل باندې کار ونه کړي ته نه په اورېدلو باندې به شی به زم نه شي. د راوټر یو عملي مثال ورکړئ، یعنې خپل ځان سره داسې یو کوشش فکر وکړئ چې تاسو یو دفتر کې کار کوئ، تاسو ته وایي چې د 2-3 دفترو مطلب یو نیټورک څنګه سره جوړ کړئ. نو تاسې د هغه لپاره چې وکړئ د راوټر یو عملي مثال خپل ځان ته ولګئ چې مثال که داسې 2-3 دفتر یې څنګه موږ کولی شو د هغه نیټورک سره برابر کړو. بل OSI یا اوپن سیسټم انټرکنیکشن څه دی او څنګه کار کوي، دغه باندې باید تاسو پوه شئ مکمل که نه لییر یې ټول باندې. بل پریزنټیشن طبقه چې دی یا لییر چې دی څه کار کوي، کار یې څه دی، باید په ټول باندې پوه شئ. خو دا داسې ځانګړې ماته نه فقط پریزنټیشن لییر پوښتنه وکړه. نو دا ټول سوالونه باندې باید تاسو کار وکړئ چې تر څو دا درسونه باندې پوه شئ چې اصلي هدف هم دغه ټولو څه